افغانستان باید د بل هېواد د سیاسي او نظامي اهدافو ښکار نشي. د راپورونو له مخې د افغانستان د پخواني حکومت یو شمېر سیاسي او جنګ سالاره څېرې او د پخوانۍ ولسي جرګې په فساد کې ښکیر غړي اسلام آباد ته تللي او هلته یې د پاکستان له پوځي او امنیتي چارواکو سره خبرې کړې دي. د بحث اصلي محور د افغانستان سیاسي او امنیتي ثبات له منځه وړل او کورنۍ جګړې ته لاره هوارول دي. اسلام آباد ته تللې ډلې کې دا غړي شامل دي: عبدالرؤف ابراهیمي د پخواني ولسي جرګې رئیس، محمد الماس زاهد د ولسي جرګې پخوانی غړی او د شمالي شورا مشر، رحمت الله یارمل د لغمان ولایت پخوانی والی، محمد اقبال صافی د پخوانی ولسي جرګې غړی، د صنعت او سوداګرۍ پخوانی وزیر نثار احمد فیضي، محمد عالم سعید د تخار پخوانی وکیل پکې شامل دي. دا هغه کسان دي چې پرون یې پاکستان د افغانستان دښمن باله او د پاکستان پر لاس وهنې نیوکې درلودې، خو نن د پاکستان اهداف پلي کوي. ولس ته باید دا روښانه شي چې څه ډول پرونی دښمن نن دوست شو. د معلوماتو له مخې د دې ډلې ځینې غړي په پخواني نظام کې د فساد، سیاسي معاملو او د واک له ناسم استفادې څخه پیژندل کېده. راځئ چې لږ تیر ته لاړ شو. هغوی چې نن له پاکستان سره ولاړ دي په تیر کې هم افغانانو ته د خدمت اراده نه درلوده او د پردیو ګټو پالونکي وو. د بیلګې په ډول عبدالرؤف ابراهیمي چې د ولسي جرګې رئیس و، د خدمت فرصت یې درلود، خو د ښاغلي پرته له فساد، چور و غلا او اختطاف څخه بل څه نه درلودل. او د دې ترڅنګ په کندوز ولایت کې د چور، غصب، فساد، اختطاف او زورواکۍ کې هم خاص نوم درلود. په 2018 کال کې د اداري فساد په تړاو یې ځینې مهم اسناد خپاره شول. هغه وخت بیا د حقیقت موندنې کمیسیون د جرګې د بودیجې په تړاو له نوموړي څخه 15 میلیونه څخه زیات پیسو د بیرته سپارلو غوښتنه کړې وه. خو دا چې د بیت المال هغه پیسې بیا ورکړل شوې او کنه، هغه پوښتنه ده چې تر اوسه د ولسونو په ذهنونو کې پاتې ده. همداراز په 2013 کال کې یو شمېر وکیلانو اسناد وړاندې کړل چې نوموړي د 11 وزیرانو د استهزاء د مخنیوي هڅه کړې وه. هغه وزیران چې په بشپړ ډول ناکام او له فساد ډک اشخاص وو. تشکر. مجلس د امجه خط د زورواکۍ او ظلم اړوند راپورونه اوس هم د رسنیو په آرشیفونو کې پیدا کیږي. د دغه ډلې بل غړی الماس زاهد دی چې د خپل سیاسي فعالیت پر مهال د پروان د خلکو استازیتوب کړی و او د ملي یووالي او انسجام په برخه کې د حکومت د سلاکار په توګه دنده ترسره کړې. هغه وخت چې فرصت یې درلود، خلکو ته د خدمت پر ځای خپل تجارت وپاله او نن په کافي اندازه سرمایه لري. سره له دې چې ډیره سرمایه درلوده، خو بیا هم د برېښنا شرکت د برق د بیل له اړخه پوره وړی و. په 2019 کال کې برېښنا شرکت پرې د دې له کبله برق پرې کړ چې نوموړی د برق له بیل څخه 15.8 میلیونه افغانۍ پوره وړی و او پیسې یې نه ورکولې. د زوی او ساتونکي قضیه یې هم خورا مشهوره ده. هغه وخت چې زوی او ساتونکي د ملي امنیت یو کارکوونکی وواژه، د دوی د زور او بدمعشۍ له کبله هغه وخت لوی څارنوالۍ وویل چې قضیه ورته لا نه ده رسېدلې او هماغسې قضیه پټه پاتې شوه. د دغه ډلې هر غړی همداسې ناویلې کیسې لري، لکه غصب، زورواکي، اختطاف، چور، جنګ سالاري او داسې نورې کیسې شته چې یوه بیانول شاید وخت ونیسي. افغان ولس وایي ازمایل شوي بیا نه ازمایل کیږي. دوی فکر کوي چې ولس به بیا پرې په پټو سترګو باور وکړي او د دوی تیرې کړنې به په یاد ونه لري. خو برعکس ولس هر څه په یاد لري او له دغو جنګ سالارانو نوره کرکه کوي. دوی ټینګار کوي چې افغانستان باید د بل هېواد د سیاسي لوبې میدان نشي، په ځانګړي ډول پاکستان. دوی زیاتوي هیڅ کس ته به اجازه ورنه کړي چې په وطن کې امنیتي ثبات خراب کړي او یو ځل بیا د ورور وژنې پروژه پیل شي. ولس تیر نه دی هېر کړی. څوک چې یو ځل د واک په ازموینه کې ناکام شوي، یوازې د نوې جبهې او نوې اعلامیې په جوړولو سره د ولس باور نشي ترلاسه کولی.